سلام. د بریالیتوب تور کوچنی کتاب د روبین شرما اثر د ژباړه میراحمد یاد کړی او زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. مور و پلار ته زنګ ووهه، د ژوند ملګری ښکل کړه او بچي په غیږ کې ونیسه. کله مو فکر کړی کوم خلک چې موږ ته ګران وي موږ یې پښتون شکر نه کاږو؟ جالبه ده که نه؟ کورنۍ سره لږ وخت تېرول اسانه دي ځکه دوی به تل درسره وي، یا ښایي تاسې داسې وګڼئ. دا اسانه ده چې خپلو ګرانو ته د مینې اظهار ونه کړئ ځکه داسې ښکاري چې تادي پکې باید ونه کړئ. دا اسانه ده چې کورنۍ اړیکې تیتېدو او ښویېدو ته پرېږدئ ځکه تاسې به وایئ چې نور اړین کارونه ډېر دي. خو ستاسې تر کورنۍ به څه مهم وي؟ په یوازې بریالیتوب کې څه ښېګڼه او حکمت دی؟ نو که ورته تللی نه شئ همدا اوس ټلیفون راواخلئ، مور او پلار ته زنګ ووهئ، پوښتنه یې وکړئ او ورته ووایئ چې راته ګران یئ. له کوره چې وځئ د ژوند ملګری یا ملګري مو ښکل کړئ او ورته وښیئ چې ارزښت درته لري او لطفاً خپل بچي په غیږ کې ونیسئ تر څو چې ستاسو بچي لویږي او له تاسې جلا کیږي یا در باندې د وخت او فرصت دا کړکۍ بندیږي، نو تر هغه ترې خوند واخلئ. بېروزنې ګټه نشته. ریټس کارټن، د هوټل ویکټور، نایکی، امازون، اومني هیلت کیر، MBM، ساتیم کمپیوټر او ځینې نورې ادارې چې په ټوله نړۍ کې خپلو پیرودونکو ته پرله پسې غوره خدمتونه وړاندې کوي، په دې ټولو کې څه ګډه ځانګړنه ده. د دوی ادارې پوهیږي چې پر روزنې مصرف شوي پیسې لګښت نه دی بلکې پانګونه ده. که ستاسې سترې سرچینې ستاسې خلک وي او څوک به موافق نه وي، نو بیا دا یو دلیل کیدای شي چې ستاسې ستره پانګونه باید ستاسې خلک وي. وده ورکړئ، پراختیا ورکړئ او روزنه ورکړئ. تنګ نظري شرکتونه په سختو اقتصادي حالاتو کې څه شی کموي؟ د روزنې بودیجه. جالبه ده دا خلکو ته څه پیغام لري؟ کاروبار کې څرګند او د پام وړ پرمختګ په بخت نه دی. لوی شرکتونه لوړو ځایونو ته هسې په بخت او تقدیر نه دي رسېدلي. ستر شرکتونه د بریالیتوب څوکو ته ناڅاپي نه دي ختلي. دوی ځکه رسېدلي چې په سمو شیانو یې تمرکز کړی، مثلا پیرودونکو ته لوړ ارزښت ورکول او نن داسې نوښتونه او اختراعات کول لکه سبا ورځ چې بیخي نه وي. ترڅنګ پر هغو خلکو پانګونه کول چې د سازمان په روح او زړه کې وي. خلک دا زر هیروي چې د سازمانونو اصلي شتمني هر سهار ودانۍ ته راننوځي او ماښام ترې بیرته ځي. روزنه چې نه وي ګټه نشته. له شوره لرې شئ. د نړۍ په کچه په ژوند او کاروبار کې تر ټولو تکړه خلک دا یوه اساسي ځانګړنه لري چې ځان له شوره لرې کولی شي. هره ورځ ځینې شورونه لکه وړې شخړې، مداخلې او نور پام وړ شیان زموږ د توجه خپلولو هڅه کوي. که تاسې هم بېساري شخصي او مسلکي پرمختګ غواړئ، نو دا اړینه ده چې ځان له شوره لرې کړئ او پر خپل ارمان تمرکز وکړئ. یو ساده ورځنی تمرین مو خپلو هیلو ارمانونو ته د رسېدو په لاره ساتلی شي او هغه تمرین دا دی چې هره ورځ څو شیبې په ژورې چوپتیا کې تېرې کړئ. په ورځ کې له شور پیدا کېدو وړاندې سترګې پټې کړئ او خپل ماموریت ته ځیر شئ. پر خپلو موخو فکر وکړئ، وګورئ چې دې ورځو کې درته څه شی ډیر زیات مهم دی. دا شیان به تاسې خپلو ارمانونو ته ورسوي. موږ ټولو نن سبا د چټکتیا جبر سره مخ یو، خو تر ټولو ښه هغه دی چې خپل ارمان، ارزښتونو او فضایلو ته ریښتیني وي. دوی ډاډه وي چې کوم شی ورته ریښتینی ارزښت لري. هیڅکله یې له هغو شیانو نه زاروي چې اړین ښکاري خو مهم نه وي. لیواله اوسئ. لیواله اوسه دا ډیره سولیدلې جمله ده. پر انرژي اوسه دا هم ښکاره ده. صبر وکړه دا ستړي کوونکی ده. خو له لیوالتیا، انرژي او صبر پرته تاسې نه په خپل مسلک کې د رهبرۍ کچې ته رسېدی شئ او نه اداره د نړۍ په کچه برابرېدی شي. ما فکر نه کوو چې دا رهبري به ګنې دومره سخته وي. زما تر ځان چاپېره هغه خلک خوښېږي چې یوه په زړه پورې ځانګړنه ولري او هغه دا چې دوی ډېر لیواله او پرشوق وي. دوی په ډاډه زړه ژوند کوي، دوی پلټنه کوي، دوی زده کړې سره مینه لري، دوی چې ما ګوري موسکي وي او دوی ډېر زیاتې ټوکې او تفریح کوي. نن سبا ټولو خلکو ته په خپل کار کې رښتینې او له اخلاصه ډکه لیوالتیا وښیه. په خپلو خلکو کې ښېګڼه ووینه. لږ نور زیار وباسه او خپل پیرودونکي خوشحاله کړه. په ماتې او شاتګ کې فرصت ووینه. بدلون د ودې د فرصت په توګه ومنه. نوی شی زده کړه. خپل همکارې سره وخانده. دا در سره منم چې په ورځني ژوند کې تاسې ته څه پیښیږي، تاسې پرې هیڅ واک او کنټرول نه لرئ. خو که ښه پرېمانه لیوالتیا ولرئ، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې راتلونکې شیبه درته هر څه راوړي. تاسې به یې ښه په قوت، حوصلې او مسکا زغمئ. فکرونه ولې رښتیا کیږي؟
تاسې به دا جمله زر ځله په زر ډول اورېدلې وي. تاسو چې څه فکر کوئ هماغسې کیږي. تاسو چې کوم فکر کوئ همدا فکرونه په خپله ستاسې د رسالت او ماموریت کیږي. د ښو او لویو شیانو تمه وکړئ، درته به ورسیږي. هڅونکي هم وایي، ښوونکي هم وایي او پوهان هم وایي. خو تاسو فکر کړی چې ولې؟ زه فکر کوم زه بالاخره پوه شوم چې دا خبره ولې رښتیا ده. دا کومه ګونګه فلسفه نه ده، ساده منطق دی. اوس یې درته وایم. تاسو چې هره ورځ کوم کارونه کوئ دا ستاسې د ژوند پایله یا نتیجه سازوي. هر کار بیا د یوه فکر پایله وي، یعنی فکر په اصل کې د عمل تولیدونکی وي. نو تاسو چې په څه شي تمرکز کوئ هماغه حقیقت کیږي. د انګلستان لومړي وزیر بینامین ډیزرلي ویلي دي تاسې له خپل فکره نشئ مخکې کیدی. هیڅ انسان تر خپل فکر لوی کار نشي کولی. لوی فکر او ارمان وکړئ، چلند به مو په خپله لوی شي. که کوچنی فکر وکړئ کوچنی کار به وکړئ. تاسې دا فکر وکړئ چې خلک ښه دي. ټولو خلکو ته د خپل زړه دروازې پرانیزئ. همدا چلند به خپله درته واقعیت شي، ځکه خلک له ښو خلکو سره ښه کوي. داسې فکر وکړئ چې تاسې په ښو شیانو ارزئ. ستاسې کارونو کې به همدا باور راڅرګند شي او دا ښه کارونه به درته بیا ښې پایلې درکړي. خدای دې وکړي چې خبره مې روښانه کړې وي. دا تمه وکړئ چې تاسې به خپله دنده او خپل هیواد کې ستر انسان کیږئ. همدا لوی فکر به ستاسې د کار کولو او عمومي ژوند بڼه برابره کړي او د ښه کار پایله هم ښه وي. دا لوی فکر دی او په اسانه پرې سترګې پټېدی شي. ستاسې فکر ستاسې واقعیت جوړوي. ستاسې فکر ستاسې نړۍ جوړوي. تاسو چې په څه تمرکز کوئ هغه پراخیږي او په څه شي چې فکر او مکس کوئ هماغه مو برخلیک ګرځي. یوه شیبه نیسي. چا سره چې مینه لرئ اظهار یې یوه شیبه نیسي. له ویرې تښتېدل یوه شیبه نیسي. ښکلول یوه شیبه نیسي. مینېدل یوه شیبه نیسي. لویه موخه ټاکل یوه شیبه نیسي. یو ګیلاس اوبه څښل یوه شیبه نیسي. یوه لویه مفکوره لوستل یوه شیبه نیسي چې ښایي ستاسې نړۍ بدله کړي. خپل پلار، مور، همکار، پیرودونکي او ښوونکي ته چې ستاسې ژوند یې ښه کړی وي مننلیک لیکل یوه شیبه نیسي. موسیدل یوه شیبه نیسي. همکار یا ملګري سره اړیکه نیول یوه شیبه نیسي. اړمن انسان سره مرسته کول یوه شیبه نیسي. د نړۍ کچې ته خپل معیارونه لوړول یوه شیبه نیسي. لږ ډیر زیار ویستل او خپل پیرودونکی خوشحالول یوه شیبه نیسي. تر پرونه د نن ښه کولو لپاره په یوه کار فکر کول یوه شیبه نیسي. بدلون منل یوه شیبه نیسي. او د ښه ژوند کولو لپاره یوه ټاکنه کول یوه شیبه نیسي. خپلې شیبې ښې او ښکلې کړئ، ځکه هره یوه شیبه ستاسې ژوند جوړوي. لوی کیسې وکړئ، لوی فکر وپوښتئ او بیا هم وپوښتئ. ښه وکړئ چې ښه احساس کړئ. د خوښۍ کڅوړې پیدا کړئ. نن ورځ ځانګړې ده. ویره د ودې په توګه د لاري کینګ اصول عملي کړئ. ښه خرڅلاو وکړئ. د وارن بافت درناوی وکړئ. جالبه ده د نړۍ دویم شتمن سړي وارن بافت د نړۍ د لومړي شتمن کس بیل ګیټس او د هغه د میرمنې ملنډا له خیریه بنسټ سره 3.6 میلیارد مرسته اعلان کړه. ټولنیز مسؤلیت اوس هم ژوندی او ښه دی. زموږ په کوچنۍ نړۍ کې اوس هم هیلې شته. د رهبرانو نوې ځیلۍ یا نسل پوهیږي چې پیسې ګټل بد کار نه دی. دوی پوهیږي چې ډیر ګټور او ښه سازمان جوړول د کاروبار د سترې لوبې یوه برخه ده او همدا د امتیاز ساتلو یوه لاره هم ده. خو دوی په دې هم پوهیږي چې له امتیاز سره مسؤلیت راځي. دوی ډیر خواري کوي، ښه شرکت جوړوي. دا ښه خبره ده، د ستایلو خبره ده. ځکه موږ چې په کومه نړۍ کې ژوند کوو دا کار یې په دې نړۍ کې یو مثبت بدلون راوړی. نو وارن بافت ته ډیر درناوی او بیل او میلنډا ګیټس ته هم درناوی. د دوی بنسټ ملاریا او ایډز سره په مبارزه کې مهم اقدامات کوي. هغو ټولو رهبرانو ته هم درناوی چې یوازې د ځان غم ورسره نه ده او د نورو خلکو د پرمختګ لپاره هم ډالۍ ورکوي. تاسې پر موږ اغیز لرئ او تاسې بدلون راوړئ. سخت حالت ښایسته ډالۍ درکوي. طبیعت ډیر ښه استاد او ژوند په طبیعي اصولو روان دی. نو دا ښه ده چې انسان طبیعت وویني، پوه شي چې طبیعت څنګه روان دی او ژوند څنګه کیږي. ما نن سهار یو جالب شی ولید. د تېرې شپې باران سویلي ایټالیا کې زموږ د کور په برنډې کې یوه کوچنۍ غوندې معجزه کړې وه. یو څو اغزي د ښایسته ګلونو قطار ته ورننوتي وو. ما تر اوسه د اغزو له منځه راوتی ګل نه و لیدلی. درس: سخت حالات هم ښې ډالۍ درکولی شي. ژوند سختېدی شي. موږ ټول ښه او سخت دواړه وختونه لرو، خو سخت وختونه ډیر شیان درکوي، لکه د کرکټر قوت، ځان پیژندنه، حوصله
قوي پوهه او ژوره خواخوږي. دا د هغو لویو رهبرانو ځانګړنې دي چې تر موږ مخکې تیر شوي دي. موږ د انسانانو په توګه تر ټولو ډیره وده په سختو حالاتو کې کوو، نو دومره ښېګڼه چې راکوي بیا دا وختونه بد ولې وګڼو؟ موږ چې ژوندي یو نو زموږ د ژوند ځینې برخې به سختې او ننګونکې وي، او که تاسې ورته ویښ اوسئ نو هر وخت به درته کوچنۍ معجزې راوړي. چاپریال مو تاسې یئ. تاسې په خپله د خپل چاپریال برخه کیږئ، نو هر څه چې ټاکئ ښه وټاکئ. کوم خلک چې اړیکې پالي یا درسره خبرې کوي دوی ستاسې پر فکر او عمل دواړو اغیز لري. تر ځان لوړو او سترو خلکو سره اوسئ، تاسې به ورسره خپله لوړ او ستر شئ. کور له ښایسته کتابونو ډک کړئ. دا کتابونه چې درسره کومې ژمنې کوي او کوم امکانات درکوي هغو ته به ورسیږئ. ښه او صحي خواړه وخورئ، ستاسې بدن او روغتیا کې به راڅرګند شي. تر ځان ښه راچاپېر کړئ، تاسې به پخپله هماغسې شئ. د بری لپاره ماته ومنئ. ډیر زیات لوی ارمانونه لرل او ځان له نورمال حالته ورهاخوا کش کول خطرناک نه دي. خطر دا دی چې تاسې خوندیتوب پرېږدئ، ورځنی نظم او تکرار پرېږدئ، هغه ګډه نړۍ پرېږدئ چې کله پکې څوک څه اخلي نو دوی ورته موسکي کیږي او د اوړي په لمرینه ورځ کې شاعرانه احساس کوي. خطر دا هم دی چې تاسې خپله د خوندیتوب ساحه پرېږدئ او ترې ووځئ. تاسې به تر خپلو ګاونډیانو او هغو خلکو ډیر ناکامیږئ چې د دوی په وینا عادي ژوند لري، خو څوک چې بریالیتوب غواړي ماته او ناکامي باید ومني. که تاسې د خپل شخصي تعریف شوي بریالیتوب لوړو څوکو ته رسیدل غواړئ نو خطر منلو ته باید تیار اوسئ. ماته دا ښه ښکاري چې زیار دې وباسم، سختې دې تېرې کړم، یو لوړ مقام ته دې ورسیږم، خو دا راته بد ښکاري چې ځای په ځای دې ناست یم او هڅه مې دې نه وي کړې. که زه رالوېدم نو بیا به ودرېږم، ځان به وڅنډم او بیا به یې پیل کړم. دا ځل به لا ډېر پراخ، لا ډېر قوي او لا ډېر ژمن یم، ستاسې په څېر. د نوښت اقتصاد. موږ ټول پوهیږو چې مفکورې یا ایډیاګانې نن سبا د بریالیتوب کرنسي ده. که تاسې بازار ګټل غواړئ نو فکر به کوئ، اختراع به کوئ او نوښت به کوئ. په میدان به هغه کس بریالی وي چې تر ټولو ستره مفکوره لري او په ښه ډول یې عملي کوي. دا ماته ریان ایر هوایي شرکت را یادوي. ریان ایر ډیر ښه او د اروپا تر ټولو ډیر ګټیالی هوایي شرکت دی. سږ کال یې نږدې 400 میلیونه ډالر ګټلي وو. دا داسې وخت دی چې نور هوایي شرکتونه د تیلو د لوړو بیو له لاسه ډوبیږي. جیټ بلو یو بل ډیر ښه شرکت دی چې دوی زما د رهبرۍ کنفرانسونو ته ډیر خوښ وو او سږ کال یې په لومړي ځل تاوان وکړ. په تیر یو کال کې ریان ایر شرکت 15 میلیونه مسافر وړي دي او د یوه ټکټ اوسط بیه یې 50 امریکایي ډالره وه. په دې یې 25% پروازونه وړیا دي. رښتیا وایم د دې شرکت یوه موخه دا ده چې د ډیر زر به یې یوه ورځ پروازونه بیخي وړیا وي. نو دوی پیسې څنګه ګټي؟ پیسې په خدماتو وړاندې کولو ګټي. دوی د خپلو الوتکو په څوکیو اعلانات نصبوي، هغه ورته پیسې ګټي. د یوې غوټې لګښت 15 ډالر اخلي او خواړه پکې هر وخت وړیا وي. ریان ایر هوایي شرکت خپل د کاروبار چوکاټ کې نوښت راوړی او په دې توګه خپله برخه کې تر نورو مخکې کیږي. نن سبا اقتصاد ډیر ژر بدلیږي. د دې شرکت دا نوښت موږ د بدلیدونکي اقتصاد کې د نوښت او تصور په ارزښت پوهوي.